سلامونه احترامات نیکی رو نیکی پرزونه میومنه هیلونه چې خو سه شپې نه وخت د موږ دغلته لګ راغلی و میلمانو خوراک لپاره دغلته یو ماشوم دی د ته ما خوراک راغوښتی دا به موږ سره یو ځای خوراک وکړي دا د پیپسي دغه کم پاتې شونې قطۍ چې وي هغه اخلي کباړ کې هغه هم خرڅوي او تر څنګ یې سپلی رنګوي کوم خوراک چې ورته موږ راغوښتی هغه به هم ورته د خیر راځي او تر څنګ یې 1000 افغانۍ ورته زه د هغې د ملګرو د مرستې سره ورکوم دغه چا پیسې چې دي هغې ته دعا کوه او تر څنګ یې ما دې ته ویل چې کور دې چېرته دی د کور مې د سیند په غاړه دی 20 روپۍ مې کار کړی تر څو چې 100 روپۍ زه کار ورکړم کور ته رسوم اوس د خیر هغه پیسې ورته موږ ورکړې اوس چې هغه خوراک یې وکړه د خیره بیا به لاړ شي د خیره خپل کور خواته تاسو ته هم ښه غواړم ښې شېبې خدای په امان ومن قلبي كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش